السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو علایم خوشحال روغ رمټ لره محترمینو، نن په ډب اډیشن کې د هارمونیا انجن استعمالول درته ښیم چې هارمونیا انجن موږ څنګه استعمال کو او سیټینګ څنګه پکې جوړ کو. دوستانو که چیرې تاسو در اوسه پر زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل رنګولې علامت ووهئ چې زموږ ټولې ویډیوګانې در تاسو پورې ښه په چټکۍ سره در ورسیږي. ورځم ډب اډیشن راخلاصوم. دلته اوس یو ریکارډ راپورته کوم. دا ریکارډ مې راپورته کړي. دا ریکارډ چې مې راپورته کړي، اوس دا ریکارډ ته ټون ورکول شوی دی. صرف هارمونیا انجن موږ پر استعمالو چې هغه موږ څنګه استعمال کو. ټون دا دی ورکول شوی دی، تاسو واورئ. دربان شمه کله دلبره ستا د روزي ارمان په زړه باندې لرمه. نو دې ته ټون ورکول شوی دی. صرف هارمونیا انجن اوس پر راپورته کوم. ورځم افیکټس ته، دلته رالم. په دې کې دغه هارمونیا انجن ده. هارمونیا انجن مې ووله. هارمونیا انجن پر خپل حال پر دا رقم باندې ولاړه ده. اوس زه غواړم چې په دې کې یو سیټینګ جوړ کړم چې بیا ستاسو هم سر په خلاص شي چې څنګه موږ هارمونیا انجن موږ پر نعت باندې څنګه استعمال کو. په تیره ویډیو کې که چا کتلی وي، په هغه کې ما په ټون کې دا طریقه ورښولې وله. په دې هارمونیا انجن کې هم د هارمونیا انجن د استعمالولو طریقه هم درته ښیم. دلته راځم، دا راخلاصوم. په دې کې دغه دویم دا سکیل دغه باندې ووهئ. دا بټن به پر دغه حال باندې ولاړه وي، پر شپږ. دا دویمه بټن راولم، لږه راکښته کوم، 12 باندې دروم. پر 12 ودرېده. دا بله چې ده دا راکښته کوم، پر 29 دروم. دا پر 29 ول. دا بله راکښته کوم، پر 32 دروم. پر 32 ودرېدل. او دغه چې دی دا ډبل اواز دی، دا پر دغه حال باندې دروم. که چیرې چا کماوي بیا کمولی هم سي. نو اوس اواز پر ایله کوم چې څنګه کیږي. دربان شمه کله دلبره ستا د روزي ارمان په زړه باندې لرمه دلبره. دربان شمه کله دلبره ستا د روزي نو دا اوس کولی شي چې دا ډبل اواز لږ په دې کې راکم کړي، بیا داسې کښته راسي، ډبل اواز کې کمیږي، بیا تاسو ته خپل اندازه درکوي. خو د سیټینګ طریقه یې دغه ده. دا چې دی دا ډبل اواز، کوچنی اواز، ټول مکمل اوازونه په دې کې راله. نو بیا تاسو کولی داسې هم سئ چې ساده اوازونه راوړي. بیا دا راخلاص کړئ بیرته. دا اول دانه د فیکسټ دا ووهئ. دا چې ووایي اوس یې واورئ. اوس ساده اوازونه دي، سره دواړه یو رقم دي. دربان شمه کله دلبره ستا د روزي ارمان په زړه باندې لرمه دلبره. دا بیا چې دي دا بیا دواړه اوازونه یو رقم اوازونه دي، دواړه سره کښېښول شول. بیرته چې هغه ته ورسي، هغه سیټینګ هم برابر سو، پر هغه ترتیب باندې بیرته هغه سیټینګ تاسې کتلی سي. بس دا بیا دا سیټینګ د ځان سره سیو کړي. دلته دا ځای چې راخلاص کړي، په دا ځای کې به بیا خپل لمبر ورکړي. زه اوس دې ته لمبر 2 ورکوم. مثال اوس ما دا لمبر ورکړي. اوکې، دا لمبر چې بیا زه هر وخت وغواړم دغه لمبر بیا برابر دی، زه یې راړولی سم. اوس ته واورئ، بیرته هغه سولو. دربان شمه کله دلبره ستا د روزي ارمان په زړه باندې لرمه دلبره. دربان شمه کله دلبره. دا و د هارمونیا انجن طریقه چې تاسو ته مې په دا ویډیو کې جوړه کړله. په راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله نورې طریقې هم درته ښیم. بعضې ملګري دا غوښتنه کوي، دا ویناوې کوي چې دا صرف دا نو څه خدمت کړی دی، دا څه کار کړی دی. محترمینو، دا کار زما په وس دغه کار پرولو. که د یو چا بیا ډېر په وس پرو، ډېر خدمت یې کولی سو، هغه دې بیا ډېر کوشش خپل پرمختګ وکړي. دغه خدمت په کار نه دی چې د یو چا سره وس وي او دی هغه خدمت و خلکو ته نه رسي. په ما کې دغه وس شته
دغه مې خدمت وو دغه مې وس و چې در تاسو پورې ورسوي که کوم ملګری کې بیا وس وي او د پټ کړی وي دې ته نو بیا تاسو خپل جواب ورکړئ د دې جواب نو بیا زما سره موجود نشته د دې جواب به تاسو په خپل ورکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دربل ویډیو پورې ښه ژوند درته غواړم